کار خو واقع شوی دی کېږي خو تر کومې چې د مطمئن کېدو له خبره ده نو په کار خو نه دی چې بنده مطمئن شي چې کله مطمئن شي نو بیا په ارام کښېني بیا نور پښتو ته د ډېر څیزونو حاجت دی ډېر لوی ضرورت دی د ډېرو ترجمو خصوصا فلسفیانه عالمانه او داسې نور تاریخي دغه چې کوم دی نو دا په پښتو کې ډېر کمی دی او زمونږ دغه هم چې دی هغه ډېر پوه خلک خو هغوی هم هغه کوشش نه دی کړی څومره چې د نورو ژبو پوه خلکو کوم کوششونه کړي دا ډېره د افسوس خبره هم ده خو به هر حال دې کې د تاریخ د جبر هم څه برخه ده او څه حصه ده چې زمونږ اوس بهادرشاه ظفر نه چې هغه ظفراللغات لیکلي دی پښتانه د تاریخ په رڼا کې لیکلي د ماشومانو دپاره کتابونه لیکلي دي د اردو پښتو د زده کړې کتابونه یې لیکلي دي ډېر څه نور هم کړي دي خو هغه بنیادي طور یو استاد و ګوره هغه په لکه په ادب پیسې لګولي دي او خو ګټه هغه پرې نه دی کړې زما په خیال که دا زه یو خبره وکړم دا به په کار راشي په ریکارډ راشي هغه وایي چې په دې ظفراللغات یا د پښتانه تاریخ په رڼا کې په دې ما ته 1500 روپۍ میلاو شوي دي بیا باقي څه زه نه یم خبر